چې زنانه غسل کوي او د دې ویښته هغې تړلي یا چونټې کړي د دې سره به څه کوي؟ نو دې باره کې دلایلو ته چې سړی وګوري نو راجح خبره دا ده چې کولا وهل د دې چونټو او نه کولا وهل د دې ښځې ته دا خبره واپس ده. څنګه؟ که چېرته دا ښځه وایي چې زما ویښته کولاو کما کولاو کړي نه وي بیا هم دا اوبه دننه سرمنې ته رسي نو خو صحیح ده که نه، مقصد دننه اوبه رسول دي. او که وایي چې نه بغیر د چونټې د کولا وهلو نه زما دننه سرمنې ته سره سرمنې ته اوبه نه رسي نو بیا چونټه کولا وهل څه دي؟ لازم دي. ولې لازم دي؟ ځکه دې نه بغیر کار نه کېږي. او په دې دلیل دا دی، په دې یو حدیث دلیل دی په صحیح مسلم کې دی. ام سلمه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغله یا رسول الله زه داسې زنانه یم چې زه دا سر د ویښته ډېر مضبوط چونټې کومه، نو کله چې زه د جنابت دپاره غسل کوم یا د حیض غسل کوم نو دا به زه کولاوم؟ وی لا نه مې کولاوه. ستا دپاره دا پوره دي چې ته 3 پیرې په دې ویښتو کې اوبه ور واچي او بیا په باقي بدن باندې اوبه ور واچي. معنی ده چې اهم خبره دا ده چې ستا د سر د سرمن چې کومه ده، لکه مخکې حدیث تېر شو عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا ګوتې په دې ویښتو کې ووالي چې کله به یقین شو چې او دننه اوبه سرمن ته ورسېدي نو بیا به په بدن اوبه واړول. نو اوس دلته بعض علما دا وایي د حیض په دې غسل کې به یې کولاوي، د جنابت کې که کولاو نه کړي څه خبره نه ځکه جنابت غسل په مخه راځي. صحیح خبره دا ده والله اعلم او مضبوطه چې که چېرته د دې زنانه د دننه د سر د سرمن ته ویښتو ته اوبه رسي او د جړلو ته بغیر د ویښتو د کولاوالو نه نو صحیح شو. که نه داسې نه رسي نو بیا ویښته کولا وهل څه دي؟ ویښته کولا وهل بیا لازم دي. پوه شوي بې که نه؟ دلته بله مسله هغې ته خو مخکې اشاره مو شوه چې د بدن دا وچول څنګه دي هغه مخکې ذکر شو. بله یو مسله ته ذکر کوم، 2 غسلونه په یو غسل کې راجمع کېږي او که نه. لکه مثال یو زنانه ده په هغې باندې د جنابت غسل هم دی او د حیض هم دی او داسې کېدی شي؟ نشي کېدی؟ نشي کېدی؟ کېدی شي یو زنانه باندې د جنابت غسل هم دی او د حیض پې هم دی. نشي کېدی؟ څنګه کېدی شي؟ کوروالی کو بیا پې حیض راغی. بارک الله فیک. ښه که دا زنانه نیت د دې دواړو غسلونو وکړي چې دا غسل د حیض هم دی غسل د جنابت هم دی او یو غسل یې وکړو نو جمهور العلماء دا اکثر علماء هم قول د دوی مضبوط دی چې غسل یو کافي دی، ځکه چې مقصد څه دی؟ مقصد څه دی؟ طهارت حاصلول دی او حاصل شو که نه؟ حاصل شو. خو نیت به د دواړو کوي. ښه حالانکې د دواړو واجب غسلونه وي. داسې ووایه یو سړي باندې د جمعې ورځ ده او دی راپاڅېدو د جمعې منزله تو د جنابت په حالات کې هم دی او د جمعې ورځ هم ده، نو یو د جمعې د ورځې غسل دی او یو د جنابت غسل دی او ده دا دواړه وکړو په دې نیت چې زه د جنابت نه پاک شم او زه د جمعې د ورځې غسل هم وکړم نو دغه یو غسل کافي دی. داسې مثال یې وواله لکه یو سړی جومات ته راغی سهار منځله او د سهار د منځله مخکې 2 رکعته سنت دي او جومات ته چې ورننوځي نو 2 رکعته تحیة المسجد دي، د جومات په تا حق دی ورننوتو دغه 2 رکعته یې وکړو. دا 2 رکعته د سهار د منځه سنت هم شو او دا 2 رکعته تحیة المسجد هم شو. ولې؟ ځکه چې مقصد څه و؟ اصل مقصد څه و؟ مونځ کول 2 رکعت بغیر د منځه نه کېناسته نه و پکار او دلته هغه دواړه مقصدونه پوره شو، سنت هم وشو او تحیة المسجد هم وشو.